دسی به ښځه د لیور نه لرې اوسي. دا به د ده سره الحم الموت، لیور وی مرګ دی مرګ. دا نبی علیه السلام ویلي دي. لکه مونږ وایو منظرې مرګ دی، کو منظري له ورلیجو الاسد الموت، منظرې مرګ دی. جسې لیور امام الانبیاء چې فرمایي کنه چې الحم الموت، په دې کې به صحیح د پیغمبر خبرې د سرو زرو نقش دی او د کاڼي کرښې دي. وی الحم الموت، لیور مرګ دی مرګ. دسې به تې دا ښځه ځان ساتي لکه د مرګ نه چې ځان ساتي، دسې به تې نه لرې اوسېږي. نو معاشره کې نیک بیبي دا ډېر لوی نعمت دی د الله د طرف نه. حلالې بیبیانې الله د چا نصیب کړي د الله پې شکر وباسئ. بس غیر محرمو ته نظر مه کوئ، غیر محرمو ته مه ګورئ. حدیث مبارک کې راځي یو نظر چې اچانک د سړي ولګي دا معاف دی. اوس ته په لاره روانې اچانک ته ګاډي نه کوز شوې زنانه باندې دی اچانک نظر، خو دویم نظر به نه ورپسې کوي، دویم نظر به نه ورپسې کوي. د دې به الله تپوس کوي، دویم نظر به نه ور.